تسبیح اظهار چې کړی دی زمونږ د پاټۍ د ګوډ ګوډ نه راغلي مشران وروڼه او عزیزان او زمونږ نور هغه خیرخوا چې دلته نن د باچا خان مرکز د دې افتتاح ته تشریف راوړی دی د هغوی هم شکریا ادا کوو او تاسو چې د چا د تقریر دپاره انتظار کوم زه اوس دعوت ورکوم زمونږ ملي رهبر بابا ته چې راشي او تاسو ته د دې موقع مطابق خبرې وکړي. بابا محترم صدر جلسہ اجمل صاحب اور زما مرګرو بچو دار سنوان دے حضور داغ انجینئرانو صاحبان اللہ اور کمیٹہ دے ممبران اللہ مبارکی ورکو چې دا مرکز جوړ کو هغه رنګ پښتو را تر سره کړه او د لوی بابا غ ارمان چې هغه پورا کړ. زنا وی شکریہ ادا کروں. ما وقتی بنگا بلور سے پزے کے ناستو نو ما تا قصہ کول میں پرون سو کراغل ما تیچ بابا سبا جلسہ دا تو بزے ما ویو زما حکم کڑے چرازے بنو ویسے بوے ما ویو بچے ویم خوب ویم زکا چے تروسا پوری خو مې نصیحتونه کول او اوس ته وصیت کوم. تو زما قابو 50 کالا او کوته نشپک 50 کالا په سیاست کې وشو. او لکه څنګه چې اجمل صاحب وایي موږ بابا بچی داغه دلاره تابعدار داغه په اصول پابند دا 50 کال مونږ په دې ملک کې د مینې د محبت ضرور ولې او د یو بل سره د خو تعلقاتو ساتلو کوشش کړې دي. زما دا خبرې لږ پکار وره زندن نه خبره کوم او 50 کاله پسې کوم او څنګه چې مته وې نصیحت نکوم نور بچې که تاسو چپ شئ نو وبېره نو چې تاسو
لکه ما چې څنګه وویل اگر چې موږ د ورورولۍ او د مینه او د محبت خبره کړې ده خو زه ډېر افسوس سره دا خبره کوم چې هغې باندې چا په چا اثر کړی نه دی موږ وایو موږ تاسو وروڼه یو نه تاسو زموږ دشمنان یې موږ وایو پاکستانیان یو نه تاسو موږ مسلمانان یو نه تاسو هندوانو ملګري تاسو د روسیانو ملګري یې اوس ورته خبره کوو په ډاګې کوو په سپینې کوو چې څه یو هغه یو چې څه راته وایه موږ د خپلې خبرې چې هغه پلار دغه یو که هر څه تاسو وایئ دا اجمل صاحب خبره چې پښتانه وو او پښتانه یو او پښتانه به یو کله چې ازړې کې زر ځله دې راغلی نو زه یو خبره کوم موږ یو سیاست کوو د باچا خان د وینا مطابق په جمهوري طریقه لګیا یو په سیاسي طریقه لګیا یو په آئیني طریقه لګیا یو په پارلماني طریقه لګیا یو موږ یو فیصله کوو لکه مثال بوالو موږ د خپلې صوبې نوم بدل کوو زمونږ مطالبه وه د ناستو ممبرانو مشکور یم چې هغه مطالبه دوی موږ په اسمبلی کې منظوره کړله ابتباد را پاسېد وایي زه نه منم ابتباد نو زه نن تپوس کوم چې زما د اسمبلی سیټ شته که نه ابتباد وایي زه نه منم هریپور وایي زه نه منم د ابتباد والا نه تپوس کوم نن چې ته نن په دې صوبه کې و یو عام سړی وی با یو عام ممبر وی با ته نن چیف منسټر شوی چې په څه چیف منسټر شوی ته چا چیف منسټر کړی کوم دیش نه چیف منسټر کړی که نه نو دا اسمبلی چې تا چیف منسټر کوي نو خدا ټیک ده او که دې ما له نوم راکړې نو دا ټیک نه ده نو دا تا ته چا دروغ ویلي دي دا بدماشي موږ د پیرنګي نه منلې نو د بل چا بیا څه ومنو بلکل موږ هغه خلک یو په دې ملک کې اجمل صاحب خبره ټیک نه مینت کوو نه زاري کوو نه خواست کوو اوس پرې موږ هغه غوښتو اوس یې غواړو نه اوس یې اخلو کله چاړه ښي او کله چاړه بدي یې پښتنه او خلاف ورکوي نو زه نن دا چې ناترې سره ته نن وصیت کوم دا وصیت کوم چې 50 کاله مونږ کوشش وکړو چې دې خلکو سره موږ د ورورولۍ روزګار وساتو دې خلکو سره موږ د آئین او د قانون د لاندې وچلېږو نو په دنیا کې دوه لارې دي په ملک د حکومتونو بدلولو او د حکومتونو کولو لپاره دوه لارې دي یو هغه ده محاسبه لار ده د آئین لار ده د قانون لار ده د سیاست لار ده د پارلماني پارټۍ لار ده د اسمبلی لار ده او هغه چې کومې فیصلې وکړي نو باید چې هغه همدغه لار هغه به منظوري او که څوک دا نه مني بله څه لار ده نو د مسلم لیگ چې کومه پالیسي یا پاکستان چې کومه پالیسي نه په کابل کې شروع کړې افغانستان کې دویمه لاره بیا دغه ده دا وایي زه نه آئین منم نه قانون منم نه دلته فیصله وکړه ویل کې الیکشن مه کوه هغه ورته چې څوک الیکشن کې ووټ غواړي هم کافر دی چې څوک الیکشن کې ووټ ورکوي هغه هم کافر دی او یې ټوپک په زور ګټو نو زه وایم چې موږ خپل یو حیثیت لرو په دې ملک کې موږ د بل